بنو کې د پولیس اهلکارانو له اړخه د نادره عملې سره مبینه وهل ټکول نادره سټاف د واقع خلاف احتجاج کړی نن یې قلم چوړ هړتال کړی د انصاف مطالبه یې کړی مزید تفصیل لپاره ګورو د ګوهر وزیر دا رپورټ بنو کې د نادره آفیس چارواکیو د پولیس ګردۍ پر ضد باندې کلم چوړ هړتال او احتجاج کړی دی چې وروسته یې د خلکو د مشکلاتو په وجه دغه احتجاج په اعلاماتي هړتال باندې بدل کړی دی د تفصیلاتو تر مخه 13 ورځ د کند تانې پولیسو په غیر قانوني توګه د نادره آفیس بنو نه خفیه ډیټا اخیستل تر لاسه کول غوښتل چې د نادره آفیس د عملې د انکار نه وروسته د کند تانې پولیسو ډیپټي اسسټنټ ډایریکټر کلیم او د هغوی سکیورټي ګارد نه یوازې تانې ته بوتلی او په حوالات کې بند کړي دي بلکې په دواړو یې سخت جسمانی تشدد هم کړی دی چې نن یې پر ضد د نادره آفیس عملې قلم چوړ هړتال کړی دی او تورې پټۍ یې تړلې وې ولې د شناختي کارډونو د ترلاسه کوونکو خلکو د ډیر اصرار او د هغوی د مشکلاتو په وجه باندې 2 ساعتونو نه وروسته دغه قلم چوړ احتجاج په اعلاماتي احتجاج باندې بدل کړی شو د نادره آفیس بنو د چارواکیو وینا ده چې په 3 ورځو کې د نن د دغه ناوړه پیښې تحقیقات ونه کړی شي او په دغه پیښه کې کاکړ د کند تانې پولیس اهلکار معطل نه کړی شي نو دوی په دغه احتجاجي لړۍ د ملک نورو سیمو ته هم وهڅوي ګوهر وزیر خیبر نیوز بنو